بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس، یوټیوب شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. یوټیوب چینل ته کش ورکئ. ډېره مننه. ډېر خلک چې دي اوس هم لګیا دي تقریبا په دې 3-4 ورځو کې او 1500 سبسکرایبر راغلي دي، نو ډېر ښه کار دی. همداسې کش ورکئ، لګې رو منا بای. نو راځو د T20 نړیوال جام ته. زموږ دا اوس وارم اپ میچونه دونه پریډکشن ضرورت نشته، خو مطلب بغیر د دغه نه پاکستان نه نور ټول سی لاړه. اول راځو شروعات د افغانستان او ویسټ انډیز نه کوو. نن سهار تقریبا د دې ځای 5:30 بجې وي. د پاکستان یو چینل د سټار نیوز هغوی سره خبرې کولې په کرکټ باندې. همدا مو ورته ووي چې وایي د افغانستان په اړه کرکټ، نو ما ورته خپل ټیم ایکسپلین که. بیا مو دا ورته ووي چې د افغانستان ټیم که چېرته حضرت زازی وچلېده 15-10 بالونو باندې موږ ته 50-60 رنزۍ راکړې، نو د افغانستان ټیم بیا روان یې همداسې. نو انشاءالله موست لایکلی چې ښکاري چې نن به افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکوي او هماغه شی وشو. ویسټ انډیز مو مات کوي. خبره صرف د ماتې نه، دغه افغانستان ټیم زموږ په کار دی. دا افغانستان ټیم یو تھریټ دی او دا د هندوستان، پاکستان، نیوزیلینډ لپاره خطره ده. نو شروعات ډیر بهترین شو. ګورئ تاسې زیات خلک یې وایي ما تیر ځل په دغه کې کریم جنت باندې په 11 بالونو 14 رنزۍ کړې، خبرې مې وکړې. په شهزاد او په دغه مې خبرې ونه کړې په حضرت زازي. ولې ما هم دغه ورته ووي هغې وخت کې هم چې دا هیټ اینډ میس دي، دا به همداسې پرېږدی چې ښه زړه د خلاصه پوره فریډم سره دوی لوبه وکړي. چې کله ودرېږي درته په 8 اورو کې درته 80-90 رنزۍ درکوي، او نن همداسې و تقریبا 10 اور هم نه وشوي. د افغانستان 100 پوره شوي وو. حضرت زازیم پکې خپله برخه تقریبا په 56 رنزۍ ورکې وکړې. شهزاد محمدي صاحب یا په 15 بالونه هغه او په 15 شهزاد محمدي 54 وکړه. رحمان الله ګربز 33 په 6 بالونو باندې. ګوره دا یو بهترین بل ښه کار دا وشو چې دې په ځای ګوره 4 نمبر کریم جنت رالیږي، نجیب الله زادران یې راولېږئ. 11 بالونو باندې 14 په ځای نن نجیب الله زادران 19 بالونو باندې 30 رنزۍ وکړې. مطلب اټس ګډ چې په ټچ کې شي. وارم اپ مطلب دا دی چې وارم اپ شو، بیا مخکې چې دی زموږ ډېر ښه میچونه را روان دي، ښه مقابله به هغوی سره کوو. او هغې نه وروسته بیا چا هسې خاص توره ونه کړه. اصغر صاحب چې دی بیا اندرې رسل بولډ کوي په 3 بالونو 1 رنز وکړي. دا خلک باید پکې زموږ په حساب باندې چې څونه نه وي ښه به وي. سکواډ کې دي خپلې پیسې دي جوړوي، مګر 11 کې د هغه کسانی چې افغانستان لپاره بریا راوړي. نو 109 رنزۍ خو ډېرې زیاتې رنزۍ منډې دي. افغانستان خلاف دا کول اسان نه دی. بل ویسټ انډیزیان چې دا ما خو ورته ویلو چې دا ټول ادم خانان دي، پوه شوې که نه. ادم خان وهي او زړه د خلاصه لوبه کوي، بشپږیزې وهي. نن دوی یو څه کسانې په دې ټیم کې نه وو، هغه مهم دي. مګر زموږ دپاره د هر ټیم خاص وهل ډیر مهم و. د ویسټ انډیز مو واهه، اوس موږ وروختو هغې ګروپ ته. مخکې هغې ګروپ کې همداسې اچول شوي وو، مګر دا وارم اپ میچ وهلو سره موږ ورټوپ کړه چې موږ هم د ګروپ کې یو څه یو. او ګوره ډېر خطرناک هم کیدی شو. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کومه لوبه ده، که دې لوبه داسې وایه چې پاکستان وګټله، نو زموږ بیا لوبه هندوستان سره راځي. او که هندوستان مو واخه د هغه چانس ته چې هغه آوټ سي. که چېرته پاکستان میچ بیلو د هندوستان نه، نو زموږ په 29 باندې پاکستان سره لوبه ده. که پاکستان موږ مات کوي، د پاکستان چانس ته چې بهر سي. نو ګوره موږ ډېر خطرناک خلک یو. موږ ته ګوره پښتانه خو همداسې دي وایي که زه ترقي کوم که نه کوم، خو بل به یې رانه نه کوي. دې ځای کې چې دی موږ کوشش کوو انشاءالله چې خپله ترقي وکړو، سیمی فاینل ته وځو. بیا چې بالنګ راغی د ټول ویسټ انډیز ټیم یې تاسې راغونډ که په 133 منډې وکړې او 15 کسان یې آوټ شو. ګوره اندرې رسل ورسره ښه قسم ولیاړو. په 14 بالونو یې موږ نه 11 رنزۍ وکړې اندرې رسل. دا زموږ د سپین، دا زموږ د میډیم پیس بالنګ، فاست بالنګ
دغه ښه دي، دومره بد نه دي. هغه ګلبدین صاحب هم چینج اپ پیسې په دې ځای کې چلیږي لګیاو. نو یو راستن چیز د ټیسټ میچ نه راپاڅېدلی دا سړی چې دی هغه خالي خپل بیټ لکه یو څه رنزونه دغه کول چې مطلب بس په د یو ای سره آشنا شي، خو په 50 بالونو داسې ښکارېده چې ځان په ځای مشته لوبه کوله، 450 رنزې وکړې. نو د افغانستان بهترین بالینګ محمد نبي 4 اووره 2 میډن 2 رنزې او 3 وکټې. ماشاءالله که دغسې یو میچ کې چېرته د هندوستان پاکستان یا نیوزیلینډ خلاف واخلي خو موږ خو هغوی خرابو دغه ګوره دیس از میچ ویننګ. دا موږ یو که نه چې موږ سره دنیا بهترین سپینران دي، راشد، مجیب، نبي، همدې د وجې یو چې دا هر یو کس چې دی لوبه بدلولی شي په خپل ځای کې. مجیب الرحمن 3 اووره 21 رنزې، راشد خان صاحب نن بالینګ وکړه 3 اوور 14 رنزې، اندرې رسل ته یې بالینګ کاوه هغه هم پرې نه پوهېده. امیجن اټس ا کی ګن. او نوین الحق صاحب 3 اووره 12 رنزې ښه کانفیډنس کې را روان دی. دا هم سی پی ایل او 100 بل ویټالیټي بلاس دی لیګونو کې، نو دې سره د تجربه هم ښه شوې ده اینډ ورسره آف کټر هم ښه دی، سلو بال باونسر هم دی، دغه شي نه ورسره. نو 3 اوورو کې نن دم ماشاءالله دغه رنزې 12 رنزې ورکړې. فانټاسټیک فاست بالر موږ سره کمزوره دی، خو که دغسې دی دا کار وکړي دا خو به ډېر بهترین کار وسي. کریم جنت صاحب 3 اوورو کې 13 رنزې ورکړې، لږ وال ټکول وخوړه خو زه خیر دی دا لوډران وس شیک نو بس حضرت الله عمر ځای به ښه و خو دا اوس دی نو. ګلبدین 2 اووره 15 او حمید حسن واه 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 2 اووره 23 رنزې ماشاءالله 0 وکټه بیا یې 2 اووره وکړه. نو دغه علاقه چې دا کمزورې ده مګر یو سپاټ دغه نیولی دی نوین الحق صاحب سی دی. د دویم سپاټ دپاره د افغانستان سکواډ چې دی زما په نظر دغسې بالینګ چې حمید حسن کوي چې نشي کولی نو بیا همدا دغه ښه دی چې ګلبدین او دغه پکې ځکه نور څوک شته نه، فرید ملک خو نشي راوستی. نو اوورال د افغانستان مهم زموږ دپاره همیشه مشکل په بیټینګ کې او مهم کس زموږ په بیټینګ کې حضرت زازی دی او شهزاد محمدي، رحمان الله ګربوز، دا 3 مارته ویلي دا هغه کسان دي چې موږ باید اول 8 9 10 اوورو کې 80 90 رنزې وکړو، به هغې نه وروسته که بیا ټک پوکم او کې موږ 140 150 ته رسیږو چې 150 ته ورسیږو موږ درته مخالف ټیم بیا خرابو انشاءالله. نو ټیم زموږ دومره بد نه دی، دا د T20 ټیم همداسې یا به یې سم بیلې او یا به یې سم ګټې. ما خو ورته ویلي چې زړه د خلاصه لوبه کوئ، ښه جذبې سره لوبه کوئ، که بیم لې به بی بیلې مګر داسې مه بایلې لکه 2 ځلونه سم والا داسې مقابلې سره چې ښکاري چې ولا دا مقابله کوي دا خواري کوي. نور ګوره دا ډېره غټه خبره ده چې د نړۍ هغه ټیمونه ګوره سریلانکا 40 کالو راسې لګیا ده د دنیا کرکټ کې، بنګلادیش 13 کالو نه زیات وشو، همداسې د آیرلینډ څومره وخت راسېدي، همداسې د نیدرلینډ څومره وخت راسېدي، نور ټیمونه یو ای په 1996 ورلډ کپ کې هم و. نو ډېر داسې ټیمونه چې هغوی سره میک کولی نشي د سوپر 8 ته یا ورلډ کپ ته، او سریلانکا او بنګلادیش اوس لګیا و خدای پاک هسې را بچ کړه د بنګلادیش کې دی اوټ کېده. نو ته خپله فکر وکړه چې دونه دا ټیمونه لګیا دي په کوالیفایر کې او زموږ ټیم چې دی په سوپر 8 کې دی، نو دا یو ډېره غټه خبره ده. الحمدلله موږ دام کافي ده، کوشش به کوو چې څومره میچونه ګټلی شو چې هم ګټه چې هم نه ګټه کرکټ کې دا راځي، مګر زموږ یو هیله د کرکټ بورډ نه چې دا دغه ختم شي، میراثیزم او دا شي نه کار اهل کار ته ورکړل شي. خو خیر انشاءالله دې نه وروسته به یې تاسې وګورئ، غم مه کوه کرکټ بورډ برته موږ غم وخورو. دغه چې دي داسې دا حکومت چې دی اوسنی اسلامي نظام کې دا شی نشته. اسلامي نظام کې باید ته کار اهل کار ته وسپارې او انشاءالله همداسې به کېږي راتلونکي کې. اوس راځو نیکسټ گیم د پاکستان او سویلي افریقا. پاکستان خپل یو خو داسې چې تجربو کې زما په نظر تجربې نه کولې. پاکستان خپل بیسټ 11 او همدا کامبینیشن چې دوی انډیا خلاف میچ ته راکوزیږي همدا خلک یې نن راکوز کړي وو. د پاکستان دغه بابر اعظم او محمد رضوان صاحب دوی ډیر وخت راسي اوپننګ کوي، یو ځای زما خپل نظر بیل شوی دی او هغه جنرال دوی نه غواړي چې بګ گیم دپاره څه کامبینیشن بدل کړي، مګر که بدل نه کړي دا په کومه سلسله چې د دوی دواړه اوپنران دي لکه لږ سلو دي
مګر که سلو سرم دوی سار شي وکټ لوز نه کې ګوره داسې چل کې رضوان چې انوویټیو دی مخکې لاړ شي وروسته لاړ شي شاټونه ووایي داسې ووایي بابر اعظم باندې چې یو څو ډاټ باله راشي هغه پریشر فیل کوي او هغه بیا کراس بیټ یا سلاک شاټونه وهي بابر اعظم ته سلاک ضرورت نشته بابر اعظم ډېر ښایسته ټایمینګ پلیر دی اف هی کیریز آن د ګول به دی د انډیا خلاف چې زه تقریبا که چیز راغی خو انډه پورې او ښه به دی چې د انډیا خلاف چیزینګ وکړي که ټاس وګټي پاکستان هغوی ته د اول بیټینګ ورکړي ځکه د انډیا ډېر خطرناک بیټینګ دی اټس چې 200 کې 200 در باندې کوي مګر که چېرته پاکستان ورته اول هغوی ته بیټینګ ورکړي نو انډیا سره بیا صرف یو بومرا دی او باقي ورسره هغوی 15 بالران که 15 بالران هم په مشکله جوړیږي ځکه که پنټ او کیشن دواړه لوبئ نو باید دغه کینئ بیا ورسره صرف بومرا بونیشور کومار ورون چکرورتی and جادیجا څلور او پانډیا 15 ځکه باقي شپږ خو بیټسمنان شو نو پانډیا خو دا شپږ میاشتو راسې بالینګ نه یې کړی ډېر کم بالینګ کوي نو هغه څلور اوره نشي کولی جادیجا یا د بل کې که مشکل راغی نو انډیا دپاره به ډېر غټ مشکلي نو دې د خاطره انډیا به خپل نن ویرات کوهلي یو 2 اوره پکې وکړه د دې مطلب دا دی همدغسې به یو 2 اوره دوی په چا وباسي کوهلي روهت شرما هوایور تاسې به T20 ورلډ کپ کې وګورئ مګر د انډیا ټیم چې دی موږ ویلو هغه ډیډلی ټیم دی د پاکستان ټیم ښه ټیم دی کامبینیشن یې ښه دی یو مشکل د نن میچ کې و هغه دوی خپله حفیظ باندې بالینګ ونه کړه دوی نه غواړي چې حفیظ ریپورټ شي د هندوستان خلاف لوبه چې راځي نو بس هسې هم دا د حفیظ اخري ورلډ کپ دی نو څه بل ورلډ کپ ته خو به دغه نه بس ښه زړه د خلاصه به وټه ورولي پوه شوې که نه لیفټ هینډران او رایټ هینډران یې ورته خرابوي ډېر خطرناک حفیظ دې بالینګ لاین اپ کې ګوره تاسې واورئ دا زما خبره خطرناک سړی دی وکټیالي په بیټینګ کې سی دغه نه دی بیټینګ کې زما په نظر باندې نن هم ورته آصف علي په 18 بالونو 22 رنزې وکړې دا آصف علي چې ټاپ اف د order ون ډاون لاړ شي ښه به یا که دغه لوبۍ هغه یو بل کس دی محمد وسیم هغه هم ښه هیټر دی نو پاکستان یو شی باید داسې آوټ اف د باکس وکړي فخر زمان از ډوینګ ګډ ټو سو ګورو به یو غټ میچ دی چې څه چل کیږي د پاکستان او د هندوستان مګر نن لوبه پاکستان اخیری اورو ته ویوړه یو شی ښکاره شو چې ریورس سوینګ نه نو اخره کې د پاکستان بالران په ډیپ کې ډیر مشکل لري حارث رؤوف سکور ورکړي شاهین 10 رنزې ورکړي او حسن علي اخیری ورکړي وینډوسن سم وډزاوه نو دې باندې ښه دی وارم اپ هم دې دپاره چې دوی وګوري او په دې باندې کار وکړي حسن علي از ا ګډ بالر هی ول کم بیک دا پکې راځي چې دومره غټ مشکل نشته او حفیظ باندې بالینګ ونه کړه که حفیظ باندې بالینګ کړی پاکستان دا میچ کنټرولولی شو مګر دوی نه غوښتل چې رپورټ شي It's not a big deal دا پکې راځي نیکسټ گیم څو ورځې وروسته تیار شئ پاکستان ورسز انډیا موږ ټول به دا لوبه ګورو ما خو ورته ویلې زه خو دغه اول زموږ تاسو ټول ته پته ده زموږ افغانستان ټیم دی بیا دویم ورپسې زما نیکسټ ټیم چې پاکستان دی زه انډیا سپورټر نه یم زه د بل دغه سپورټر نه یم پاکستان ټیم کې چې کله محمد رضوان پښتو کې لګیږي که نه کیپینګ نه هغه خبرې کوي دغه کوي زړه مې باغ باغ کېږي ورسره داسې خوند کوي ته څنګه پښتون چې ته به انډیا یا بل څوک سپورټ کوي موږ دا خلک نه سپورټ کوو جسټ پښتانه دي په یو ټیم کې پښتانه دي همدې د خاطره یې سپورټ کوو دیټس اټ وی ول سی اوس راځو د انډیا ورسز استرالیا موږ ویلي ګوره هندوستان به یې ماته او هندوستان هماغه کار وکړه یو خطرناک ډیډلی ټیم یې د آی پی ایل کې لګیاو لوبې کړي ټول هغه ګروګان دي ټول هغه بالران وایي ډېر کانفیډنټ دي دا یو میاشت خو آی پی ایل دلته وکړو نو بیټینګ خو د انډیا ډېر خطرناک دی بالینګ اوس خو وارم اپ نو هر چاته بالینګ ورکولی شو مګر که وارم اپ ختم شي بیا د انډیا دپاره یو مشکل کیدای شي پنډ کینې کیشن ولوبئ او د کیشن په ځای یو بل فاست بالر واچوي بیا هم دوی سره 15 بالران برابریږي او هغه شپږم به پانډیا یا دغه اټلیست نو دغسې څه کامبینیشن سیټ کیږي کنې د انډیا بالینګ ویک دی بیټینګ خو ډېر خطرناک دی معلومات به کیږي څنګه چل کیږي استرالیا خو یې ته ښه درس کې وواله او ښه تیار دی ښه غوریږي نو ښه مقابله ده آی ډونټ وانټ میس یو بال هم نه میس کوو ګورو انشاءالله چې هغه څنګه چل کیږي
په هغې باندې به هغې وخت کې خبرې کوو. د انډیا لوبې باندې دومره خبرو ضرورت نشته. ښه کار د انډیا دا دی چې انډیا والا کوشش کوي چې مثلا دغه اوس KL راول چې د هغوی اوپننګ کې هغه په 15-30 بالونو 50 وهي، په 25 هم وهي، په 22 هم وهي. داسې روهیت شرما همداسې تیزه لوبه درته کوي. نور ورپسې همداسې دا ګروګان چې راځي ټول همداسې تیزه لوبه کوي. T20 کې هم دا شی دی. T20 چې دی چا کې چې زړی که نه زمرو غوندې وردرزیږي که نه هماغه خلک به دغه کېږي. پاکستان دپاره په کار دی چې سلطان محمود غزنوي پوځ څه دی زموږ د غزنوي همدغه پښتانه چې ورلړه کړي او دا ورته څه کار وکړي توره وکړي نو بس ښه ده. نو دې ځل ته به زما په نظر باندې دا ډېره مهمه. تېر ځل هم چمپینز ټرافي فخر زمان ورته ګټلې وه پوه شوې. نو دا معلومات به د هغې وخت کې کېږي. هند بهترین ټیم دی آن ون ساید. لیټس سی چې تی شی به کېږي. راځو د انګلینډ نیوزیلینډ میچ ته موږ ویلو انګلینډ یې ګټي. ټول د ټینس بال غوندې شاټونه وهي هر یو. جیسن روی نه واخله مړه چې کوم کس دا لی بن سټوکس نشته. سو دا هم یو ښه ټیم دی خو زما په نظر دې ځل ته چې دی سیمی فاینل ته امدا او دغه وځي اسټرالیا. دا دوه ټیمونه زما هغې ګروپ نه فیورټ دي. دې ګروپ نه پاکستان او انډیا موست لایکلی وځي. افغانستان داسې ټیم دی چې ما درته وایي که جذبې سره لکه څنګه چې اتفاق او اتحاد سره لوبه وکړه که نه همداسې نور هم پرمختګ کولی شي مخکې تللی شي مګر مهمه جذبې سره اتفاق او اتحاد سره لوبه ده. ګورو به څنګه چل کېږي وخت سره. دا د نن د لوبو په اړه باندې تاسو سره زموږ نظر او دا زموږ یوټیوب چینل شینواري سپیکس دې ته درز ورکړئ. په اسمال ته لیکلیم دي او لینک هم په دې هر یو دغه کې ویډیو کې ښه زړه د خلاصه هغه کسان چې اروپا امریکا میشتي دي دوبۍ سعودي والا هم تاسو سره هم نیټ ښه دی چې خوښه مې بېغامه ورته سبسکرایب ته ډز ورکوئ پوه شوې. دومره د هندوانو چینلونه د انالسټانو سبسکرایب کېږي. موږ خپلو پښتنو ته په پښتو کې لګیا یو تاسې هم ورته درز ورکوئ او ډېر اوس هم زموږ چینل ډېر ښه روان دی او زیبه دا کرکټ ته کرکټ نه ختمېدونکی دی. تا سره باید یو کانټینټ یې په یوټیوب کې چې هغه در سره یې هغه همیشه روان خو چې هغه در سره نه وي بیا ته سټاپ کېږي. ستا هغه خلک راځي ټیمپرري لږ ساعت دپاره تا سبسکرایب کړي بیا هیر کړي. اوس ډېر چینلونه دي تاسې به وګورئ چې 100,000 40,000 به مثلا سبسکرایبر لري مګر ټوله ورځ کې چې ویډیو واچي په ورځ دوو کې به ټولو 1000 کسانو هم نه یې کتلي. نو زموږ همداسې نور هم ځي انشاءالله. موږ د کرکټ شوقیان یو د خپل زړه خبرې تاسو سره کوو همدې د خاطره چې دی چې څونه زموږ د وسه کېږي لایو راځو څومره معلومات چې راغونډولی شو راغونډو. نو په دې به خبرې کوو. ستاسې ټول د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. انشاءالله کوشش به کوو چې کله کله بعضې کسان راواخلو لایو دغه کې. نو ګورو به هغه بیا وخت سره فی الحال چې دی ستاسې ټول د کتلو نه یو جهان مننه. غرور یې موږ راواخله خو بل ځل ته به انشاءالله راخلو. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په خدای مسپارم. السلام علیکم.